بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أحيا وأموت رواه البخاري. پرون مونږه د سهار او د ماښام د ذکر متعلق خبره وکړه. نن یوه بله مسله ذکر کوو چې کله سړی ویده کېږي خوب کوي څه شی باید ووایي. ما چې کوم حدیث تلاوت د حذیفه او د ابوذر رضی الله عنهما دواړو روایت ده. حذیفه او ابوذر رضی الله عنهما فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أحيا وأموت. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خپل بسترې مبارکې ته راغی نو دا کلمات پرې ویلي بسمک اللهم احیا واموت په نوم ستا سره اللهم ای الله احیا زه راژوندی کېږم او اموت او زه مړ کېږم. یعنې هر څه ستا په نوم باندې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د کېدو کلماتو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د کېدو دا کلمات به ویلي بسمک اللهم احیا واموت. مخکې به یو درس درته یو حدیث کې تېر شو. همدارنګه تبلغ د حضرت علي رضی الله تعالی عنه روایت ده. حضرت علي رضی الله عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبر 33 وسبح 33 وأحمد 33. حضرت علي رضي الله تعالى عنه فرمائے ورسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت علي رضي الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دته او حضرت علي رضی الله عنه ته رسول الله فرمایي چې کله تاسو دواړه بسترې ته تشریف راوړئ تراویشت او اذا اخذتما مضاجعكما چې کله تاسو ګډه لګوئ ویده کېږئ د ویده کېدلو نه مخکې فکبر 33 درې سپېرې الله اکبر وایي وسبح 33 درې سپېرې سبحان الله وایي واحمد 33 درې سپېرې الحمد لله وایي. یو بل روایت کې راځي چې التسبیح 34 د تسبیح رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی سبحان الله رسول الله څلور دېرش پېرې ورته ذکر کړو. سبحان الله دا څلور دېرش ځله وایي. او په یو بل روایت کې راځي چې التکبیر 34 د تکبیر څلور دېرش پېرې وایي. نو درې دېرش پېرې الحمدلله درې دېرش سبحان الله او څلور دېرش پېرې الله اکبر. د دې کېدلو نه مخکې یا چې کله بسترې ته راځئ دې نه مخکې دا اذکار کوئ خامخا دا وایئ. اصل کې شاعرون د حدیث داسې و حضرت علي رضی الله عنه فرمایي ورفاطمه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم لوروا حضرت علي رضی الله عنه فرمایي چې حضرت فاطمه رضی الله عنها رسول کا ټول په خپل کاو
میچن مې په خپل لاس ګرځوله د کور نور ضروريات ته مې په خپل لاس باندې کول تر دې چې حضرت عائشې د حضرت فاطمې رضی الله عنها لاسونه مبارک دا د ډېرو کارونو د وجې نه سپین شوي نو هغه لاړه وایي ما ورته ویلي حضرت علي رضی الله عنه فرمایي وایي ما ورته ویلي چې لاړه سته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او یو خادم ته یې وویل هغه خادم ته درکړي او ورته تا ته کار کوي د کور ګودامونو کې تا سره انصاف کوي چې کله فاطمه رضی الله عنها راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او د خادم طلب یې ترې وکړ نو رسول الله د خادم په دې باندې دا حدیث ورته ویلی چې کله تاسو ویده کېږئ د ویده کېدلو په وخت کې درې سپېرې سبحان الله وایي درې سپېرې الحمدلله وایي او څلور سپېرې الله اکبر وایي په یو روایت کې تسبیح سبحان الله دا څلور سپېرې راغلي ده نو دا بل ذکر چې د ویده کېدلو په وخت کې چې کله سړی ویده کېږي باید دا اذکار خامخا وکړي ځکه اذکار ډېر اجر او ثواب دي ډېر خیر او برکت وي په اذکارو کې همدارنګه د بل روایت دا د ابي هريره رضی الله عنه روایت ده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليرقص فراشه بداخلة إزاره. أبو هريرة رضي الله عنه فرمائي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي إذا آوى أحدكم إلى فراشه سكري وسلم مرحات في مصدان يقول بستريس عزيز بدكي فليرقص فراشه بداخلة إزاره. خپل بستر دی په داخل طرف ته صادر باندې کوڅړني تک دی ونی فإنه لا يدري ما خلفه عليه خلفه ځکه دی نه پوهېږي ځکه پته نشته چې ده به وروسته څه شی خلیفه ګرځېدلی په دې بستر باندې داسې نه دی داسې ډایرکټ کې ویده شي او لاندې کې مضر حیوانات دي ګرام کې ننوتې وي مار کې ننوتې وي یو بل ځرني حیوان کې ننوتې وي هغه ورته ټک ورکړي وي نو د همدې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی بسترې ته راځي ویده کېږي د ویده کېدلو نه مخکې باید دی راجګ شي او د خپله بستره دا په څه شي باندې ټک وهي په څادر باندې یا په څه شي باندې بداخلة الإزار داخل طرف د إزار ته په لندې طرف ته وایي لند د لند طرف دې باندې باید دا بستره څټ وهي ټکې وهي داسې چې مضر حیوان ضرري شي هغه ورته تکلیف و ضرر ورته ورسوي ثم يقول بیا د هغې نه وروسته چې کله بستره ټک وهله څټ یې وهله د هغې نه وروسته د بېلا کلمات وایي بسمک ربي وضعت جنبي په نوم ستا باندې ربي ای ربه زما وضعت جنبي كنت ذبح الأرض ولا ذبح الأرض وبك أرفعه أو تعقلون سر بزرع وشتون راجعين يوما إن أمسكت نفسي فأرحمها فشرت لما رحت إساعك قبل ذلك نفرحمها فإن نرحمها أو إن أرسلت رحت رقيق بيتا لما بدت لما جسمت نفحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين نتیح حفاظتو کا ایمان دیرو فاغی طریقی سرا فاغی شی سرا لکه تسی دخپل دیکار بندگانو در روحون حفاظت کے نو اللہ درسی زمان در روحون تشیو کا حفاظت کا سکر اب اس طرف سادر بار اس طرح سرک ہوئی اوٹر کی ہوئی دین رست بھی دکی نظر بھی دکی دون وقت نمک مخ کی رسول اللہ وزا کے نمات بھی ہوئی بسم ربی وزعت جنی وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين ولكن تمر عليه لكن ما تمر عليه لكن ما يريدون لكن ما تقول أم نعلم تبرئ هذا عائشة رضي الله عنها روايتها هذا عائشة رضي الله عنها فرمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مسجعه نفس في يده في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس کله بسترې ته راغی څملاستبه مسجع د ضرب صیغه ده د ډلې وهلو جیل ته ویل کېږي چېرته سړی څملي نو چې کله به بسترې ته راغی د څملاستلو جیل ته به راغی نفس فی یده تاسو چوپ پرې واچوه دې لاسونو کې او وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده او معوذات سورة اخلاص او سورة اخلاص نو وروسته سورة ناس او سورة فلق دا درې سورتونه به وویلې بیا به په لاسونو باندې چوپ کړل او بیا یې وروسته به په ټول بدن باندې دا لاسونه راکاږل دا وروسته تفصیلي روایت راروان ده او هغې وروسته به بیا ویل وفي رواية النواب في رواية البخاري ومسلم کے راضی سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى إلى فراشه نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلا بستریتا تشریف پرواز تشریف بیراو کل لیلت هر شپا جمع کفین دوڑا لاسونا بے ناس را جمع کرن ناسی ہم دعا کو لاسونا ناسی بیولی رسول اللہ دوڑا لاسونا ناسی را جمع کرن ثم نفس فیهما نفس میں دیکھی گی اخباری کا بکی تا میں دیکھی گی سلالی مسلنمی لکه ادم مولانا چې دا سلالی مسلنمی نو دا چوپی واچاو او فقرأ فیهما او بیا په دوړو لاسونو کې اندازې مخامخ قل هو الله احد سورة اخلاص قل اعوذ برب الفلق سورة فلق قل اعوذ برب الناس سورة ناس دا درې وړه سورتونه ورلوستل ثم مسح بهما ما استطاع من جسده بیا د دوړو لاسونه په بدن باندې رامسح کړل راکشف کړل څومره چې طاقت و او یبدأ بهما على رأسه ووجهه شروع یې د کوم ځای نه وکړه د سر نه یې وکړه داسې په مخ باندې داسې په سینه باندې داسې لاسونه داسې او بیا څومره چې د سړي وس کېږي شاته څومره وس کېږي نو په دې طریقه شروع به د سر او د مخ نه وکړه داسې به یې لاسونه په بدن باندې راکش کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم یبدأ بهما على رأسه ووجهه شروع به کوله په سر باندې او په مخ باندې وما أقبل من جسده ومخامخ بدن باندې يفعل ذلك 3 مرات درې ځله به راکړه ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا حفاظت ته الله په ذمه الله ولا حفاظت کاوه رسول الله بیا چې کله څنګه راستوي دی دا نو دا عمل به کاوه دا دوی ورته سنتونه به ګستل لاس به شو کول او بیا به ټول بدن باندې راکړه ګوره دین سره دا شکایت کوي موږ وایي اکثر خلک خوب کې راځي چې کېږي د خوب کې راځي دا ورته خلک راځي باندې خلک فکر وکړي دا خمکې ورته وایي چې څنګه یو څه حالت کې راځي ته ګوډې کې چاکلک دوباره د سایه باندې ځګر چې چلوي بعض خلک روغلي راغلي بعض خلک په خوب کې راغونه چی قسمه خوبونه ویني ګډوډ خوبونه ویني یقول اسی یا وادو چې خوب کې د خلک چې الوزین تاسو خوبونه الوزین خوب کې وادو Ada sih, yang kapan dia suruh di luar atau beli di, dia suruh dah sih nanti orang, ada tu yang hoki sekali orang lagi. Asal kalau kumpulan orang kan, ajibat juga kumpulan orang lagi. Berarti turun ke dalam perkara turun sih hoki lagi. Yang hoki yang bisa muskil sana macam lagi. Yang dasi, bahasa itu hoki nasi. Asal syukur bahasa itu, tarikh saya itu hoki nasi. Awalnya di sini sih awal سرمایه خوب نوازی تو گروهی بزرگانی را مخور آوری و آخر سے خوب نوازی یا خوب کی عجیب کیفیات سره مخامخ کیږي په داسې طریقې سره یو کس څرمي انشاءالله بالکل نو خوب کې ډالېږي خوب به ورته ورځي همدارنګه دا خفګۍ به نه نیسي نور مشکلات تقریبا د خوب سره نه مخامخ کیږي خصوصي سنت طریقه سړی څرمي دا دعاګانې کې دعا وایي بسمك اللهم احيا واموت او بیا یې وروسته ذکر اذکار کی تسبیحات وایي تکبیرات وایي تحمیدات الحمدلله وایي دې چې سپېری او دا یې وروسته بیا دغه درې سورتونه وایي او بیا په لاسونو باندې چوکي ګریوان کې چوکي په ټول بدن باندې راکاږي او بیا په هیڅ طرف باندې څرمي انشاءالله چې عقیدې وي بالکل هیڅ مشکل سره نه مخامخ کېږي دا رسول الله طریقه په دې طریقه رسول الله ویل کېده
ډېر خلک موږ ته ټلیفون کې پوښتنې کوي چې موږ سره خوب کې داسې حالات سره مخامخ کېږو، خوب کې یو دم ناڅاپه وډاسم، خوب کې اوس وډاسم یا راځي سم یا خوب نه راته راځي. بعضې خلک وایي زه ویده کېږم خو خوب نه راځي، بعضې خلک وایي زه خو ویده کېږم خو مخکې مې نیسي ډېر دغسې کیفیت سره مخامخ کېږم. نو دغه طریقه ده، دغه نبوي طریقه دې عملي کړي، په دې باندې دې عمل وکړي، انشاءالله هر قسمه د بد کیفیت به دې مبارزه او پاک شي. خوب کې به نه ډارېږي، که مخکې به یې نه نیسي، خوب به ورته ورځي چې په سنت طریقه باندې به نیسي. او خوب بلې طریقې دي، سنت طریقه هغه طریقه ده چې ښی لاس د ښي طرف بلې لاس دې سړی کېږي او چپ لاس ځان باندې وغځي او ښي طرف باندې څملي. دغه سنت طریقې دغه کیفیت وساتئ. بعضې کیفیتونه کې بعضې خلک داسې عجیبه عجیبه خلک دي، بعضې خلک ته داسې وایي عادت دي دا وایي پړه مخې داسې څملي او دغسې څملاستل ناروا دي، دغسې څملاستل جایزه نه دي. نو په صحیح طریقې سره دې سړی څملي، انشاءالله خوب به هم ورته راځي، خوب کې به هم نه ډارېږي، خفګي به یې ونیسي، یو مشکل سره به هم مخامخ کېږي. او په طریقه یې داسې وه چې دغه اذکار یې وکړل، دغه درې سورتونه یې ویلې، لاس کې به چوف کړي او بیا د سر نه به شروع کړي، په مخ باندې او داسې په سینه باندې وقته کړو چې څومره طاقت وي مخامخ بدن باندې او څومره چې طاقت وي د لاسونو په بدن باندې د لاسونو راکاږي، انشاءالله صحیح سالم مسار راځي. همدارنګه د بل وی د بارے بن عاصم رضی الله عنه باندې ویل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا اذا اتيت مسجد سکرت جای به کېدو ته راځي، د ډېرې وهلو جای ته راځي، ویده کېږي نو فتوضأ وضوءک للصلاة، نو اودس وکړه لکه مونږ دپاره چې اودس کوې، نو د ویده کېدو نه مخکې اودس وکړه. ثم استجع على شقك الأيمن، بیا په ښي طرف باندې څمله، کوم طرف باندې څمله؟ په ښي طرف باندې. ګوره خلک اوس ویده کېدو نه مخکې اودس ماتوي، وایي اودس ماتوي، نه د ویده کېدو دپاره اودس کوه، چې کله ویده کېږي د هغې نه مخکې اودس وکړه او د اودس نه وروسته بیا په ښي طرف باندې څمله. لکه بل ابن عاصم رضي الله عنه خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اذا اتيت مسجدك چې کله ته ویده کېدلو ځای ته راځي او ویده کېږي فتوضأ وضوءک للصلاة، نو اودس کوه په شان د لمانځه لپاره څنګه اودس کوې دغسې اودس کوه. ثم استجع على شقك الأيمن، بیا په کوم طرف باندې څمله؟ ښي طرف باندې څمله. وقل اللهم اسلمت نفسي اليك، او بیا د هغې نه وروسته دا کلمات ووایه اللهم اني اسلمت نفسي اليك، ای الله ما خپل نفس تا ته وسپاره، ما خپل نفس تا ته سپارلی یم، وفوضت امري اليك، او ما خپل کارونه تا ته مفوض کړي، ورجعت ظهري اليك، او ما خپله ملا تا ته ښکته کړې ده، رغبة یعنې زه وېرېږم ستا د عذابونه، یا د ویرې په حالت کې هم تا ته ما ځان سپارلی، او رغبة او امید د ثوابونو، امید د جنت، امید د اجرونو دا لرم الیک د تا نه. لا ملجأ ولا منجأ منک، نسته د جای لپاره ولا منجأ منک، او نسته د جای د نجات منک د تا نه الا الیک مګر تا سره. نجات هم ته ورکوې، پناه هم ته ورکوې، او همدارنګه هم ته د پناه جای هم تا سره ده او د نجات جای هم تا سره ده. آمنت بکتابک الذي انزلت، ما ایمان راوړی تا په هغه کتاب باندې انزلت چې تا نازل کړی، وبنبیک الذي ارسلت، او تا په هغه نبي باندې ما ایمان راوړی چې تا رالېږلی، نو فإن ارتدت على الفطرة، که په دغه حالت کې په دغه شپه ته مړ سوې نو ته په فطرت اسلامي باندې مړ سوې، ته مؤمن مړ سوې، د دنیا نه مؤمن د ایمان په حالت کې تا تشریف یووړ. رسول الله ورته وایي او اجعلهن آخر ما تقولون، او دا کلمات چې ویده کېږي دې نه مخکې اخري همدا کلمات وګرځوه، دې نه وروسته بیا څه مه وایه ضروري یې ولسي. په دغه شپه باندې ته مړ سوې نو ته څنګه مړ سوې؟ ته مؤمن مړ سوې، ته مؤمن یې او د ایمان په حالت کې ته د دنیا نه لاړې. نو که دغه څو قسمه اذکار بس ته ویلې کړو، دغه څو قسمه اذکار راغلل چې سړی ویل کېږي. لنډه دعا ده بسمک اللهم احیا واموت، دا دعا وایي. اودس کوئ لکه د بل حدیث برای اعظم رضی الله عنه روایت کې ذکر شو، اودس کوئ نو په اودس کې دا دعاګانې وایي، تسبیحات وایي، سبحان الله الحمدلله الله اکبر درې سپېرې، او الله اکبر څلور سپېرې، یو تکبیر کې سبحان الله څلور سپېرې راځي. او هغې نه وروسته دغه قل هو الله سورة اخلاص، قل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، هر چا ته ورته لمونځ کې ورکوئ. سورة فلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، دا سورت ده.
قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس دا سورته واړه سورتونه دي بیا د دې سورتونه وایه او د دعاګانو وایه په لاسونو کې چې کوم ټول بدن باندې راکش کاږه او کې طرف باندې زمره اودس کې انشاءالله د هر قسمه ضرر ته به په امان کې وي ګوره دغه طریقه د شریعت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو ته راښودلې ګوره دا څومره بهترین عمل ده د رسول الله د امت سره څومره خیر خوایي ده چې کله بسترې ته راځي او بستر باندې چمنې د هغې د مخ پرې څادر باندې د بستر داسې شک وه داسې نه چې تو سام کې جګ شوی دلته بل شی کې ننوتی وي تاسو څنګه وي داسې ورته داسې په دې پښه باندې یا په دې هغه باندې کوچیچي همداسې د چپلو په ګوډانو په ټولو کې هم داسې راځي او دې وګوره بیا یې پوکه دا شریعت څومره ښایسته طریقه موږ تاسو ته ګوره د ویده کېدلو یې څومره ښایسته طریقه موږ تاسو ته ښودلې چې سړی ویده کېږي په څه ترتیب باندې باید ورسي کوم کلمات باید سړی ووایي اودس وکړي او د اودس نه وروسته داسې دعاګانې ووایي او د هغې نه وروسته ورسي دا خوب به د خیر او د برکت نه دی دعا وکړئ الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله دې ټول خدای مونږ ته امن توفیق نصیب کړي الله ټول سامعین کې حاضرین طالبان دې الله ټول امن توفیق نصیب کړي الله دې موږ ګناهونه معاف کړي الله دې طالبان ته عمل علم نصیب کړي الله حفظان دې مليون کړي الله باور او علماء دې مليون کړي الله دې موږ ټول ګناهونه معاف کړي الله دې روزي مبارکه میاشته الله دا میاشت موږ باندې داسې ستر ورسې الله سي یو ګناه دې باقي نه پاتې الله ټول ګناهونه موږ ته معاف کړه الله دې موږ ټول ګناهونه توفیق ورکړه الله ټول کړي کارم کړي الله ټول ګناهونه موږ ته معلوم دي الله ټول ګناهونه موږ معاف کړه الله ټول ګناهونه موږ معاف کړه الله دې ګناهونه توفیق موږ ته ورکړه الله ټول مسلمانانو په حال باندې رحم وکړه الله ټول مسلمانانو مریضان دې صحت نصیب کړه قرضداران دې قرض اخلاص کړه الله ګورو کې بې اتفاقي بې اتفاق امتحان بدل کړه الله موږ ټول باندې ټول ته شریعت باندې ټول باندې توفیق نصیب کړه وقول قولي الله إن الله بصير بالعباد. شيء